السلام علیکم دوستانو. کله چې یو خاوند دا یو غلطي وکړي نو اولاد نرخزه پیدا کیږي. کوم ویډیو چې زه تاسو ته جوړوم دا د هر چا د پاره ډیره ضروری ده. امید دی چې دا ویډیو تر اخره وګورئ او نور سره هم شیر کړئ. او له هغې مخکې که تاسو زموږ چینل تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې زموږ همدغه رنګې نوې تازه خبرونه او عبرتناکې ویډیوګانې د ټولو نه اول تاسو ته ضرور رسي. دوستانو موږ همیشه غواړو چې تاسو سره دا رنګې خبرونه شریک کړو چې تاسو تینا معلومات هم حاصل کړئ او تاسو ژوند هم ورسره ښه شي او تاسو تینا ګټه ترلاسه کړئ. نرخزه یا هجړه ولې پیدا کیږي؟ د دې په باره کې حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي نرخزه د پیریانو اولادونه دي. بیا چا پوښتنه ترنه وکړه چې دا څنګه کیدی شي یا امکانات لري نو هغه ورته وفرمایل دا ځکه چې موږ ته الله تعالی او د هغه رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي چې کم سړی د خپل ښځې ته د هیز بیماری په حالت کې ورنږدې شي او جما یعنی کوروالی ورسره وکړي او په دې حالت کې ښځه حمل واخلي نو په هغه جما یعنی کوروالی کې د سره شیطان خوا تراشي او منسوب کیږي ورسره چې دې سره ښځه حامل کیږي او نرخزه پیدا کیږي او نرخزه جنی دی. الله جل جلاله په قرآن مجید کې هم فرمایلی یعنی د ښځو څخه د میاشتنۍ عادت په موده کې ځان لرې وساتئ او تر څو پورې چې د ښځې جسم پاک شوی ني نو تر هغې پورې ورته مه نږدې کیږئ. خو د دې مطلب کله هم دا نه دی چې دې سره نکاح ماتیږي. ځینې علما وایي کم رګې مرض چې دی نن سبا چې په خلکو کې ډیر عام شوی دی او تاسو ته ښکاري هم چې د خلکو چمړه سپینه شي چې د هیز په بیماری کې کم کسان د خپلې ښځې سره جما یعنی کوروالی کوي نو دا مرض د هغې سره هم لګیدی شي. په آخره کې به دومره ووایو چې کومو کارونو نه موږ الله جل جلاله منع کړي یو نو باید هغه کارونه ونه کړو ځکه چې په هغه کارونو کې موږ ته تاوان رسیږي. دا وا زموږ نننۍ ویډیو. تاسو د دې په باره کې څه ویل غواړئ نو موږ ته په کمنټ کې ضرور ووایئ او زموږ دا ویډیو در سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم د دې معلوماتو نه خبر شي او د دې نه ګټه ترلاسه کړي. راتلونکي ویډیو پورې په لوی الله سپارم. د لوی خدای په امان.